هلته چې کومه د انتقالاتو پروسه وه او د حجاجو لپاره کوم ترانسپورټیشن او بیرته موږ دې خواته راغللو. الحمدلله ډېر ښه سره ترتیب سره برابر وو او کوم تاریخ او شی چې ورته ویل شوي وو چې مثلا په دغه نیټه به ځئ، په دغه ساعت به مثلا روانېږي، هماغه پروسه یې مد نظر ونیوله. ټول پروسه ډېره ښه روانه وه الحمدلله. امروز آخرین پرواز حجاج محترم از مدینه منوره به افغانستان صورت گرفت. ما کاملا از خدماتشان راضی هستیم. در قسمت انتقالات هم بسیار خوب پیشرفت داد. مزار شریف و که هرات و که قندهار و د ټولو څخه ښه انتقالات شوي دي او لله الحمد چې هوانوردي وزارت ډېر ښه خدمات کړي وه او دا اخرنی پرواز دی چې زموږ حجاج کرام اخرنی پرواز کابل ته راورسېدی او په ډېر ښه خدماتو باندې هلته انتقال شوي دي، دلته راورسېدل په خیر باندې.